او به حدیث کې راغلی دی چې ثم يؤتى بالجسر دا غي وروسته به پول راوستل شي او فيجعل بين ظهر جهنم د جهنم په دې شابه دا پول کې غدل شي. صحابه ویل چې یا رسول الله وما الجسر دا سره کوم پول دی دا پول خو موږ نه پیژنو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هو دې پول نه دی وای مدحضا یا مدحضا زید غړېدلو دی او مزل او زید خوېدلو دی. کافر انسان په دې پول باندې خوېږي د دنیا د پول په شان نه دی. او به رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې علیها خطاطیف په دې پورې سرات باندې بده سکونډي لکه قصاب چې پکې دا وهره ځوړند کړي په دې پورې سرات باندې کونډي رسېږي کېدلې. او وکل علیب بعضې بده سکونډي وړې وړې کونډي به یې وهسکه او بعضې بده سکونډي لکه دا میان چې پکې دا خلک نیسي بعضې بده سکونډي په دې پورې سرات باندې کېدلې. او رسول الله فرمایي به لها شوك عقيفه په دې پورې سرات به عقيفه ازغي عقيفه ازغي کوم دي؟ رسول الله فرمایي تكون بنجد دا په نجد کې کیږي درې څلور طرفونه لري. او يقال لها السعدانه عقيفه السعدانه ونم ویل کېږي. نو په دې باندې انسانان ورتېریږي. بعض انسان چې ور روان شي ډایرکټ به جهنم ته وګرځول شي او بعض به شي تیز رواني د جهنم د پولیس راز دا کونډه په حمله وکي جهنم ته به ورته یو بعض به شي چې دا رواني یو کونډه په حمله وکي غوغه به وشکي بل په حمله وکي غوغه به وشکي بل هله تر دې پورې چې دا سره است کمزور شي او ایسه به جهنم ته ورولېږي دا. او به چې په دې باندې انسانان ورتېریږي. مسند احمد کې روایت راغلی دی چې اول په دې باندې تیریږي په دې پر صراط باندې او یا زره کسان به حساب کتاب په دې پر صراط باندې به تیر شي. دا غي نرسته به انبیاء ته الله حکم کوي چې تاسو ورځئ انبیاء به تیر شي او دا غي نرسته ملائکه به تیر شي او به شهدا شهیدان چې کوم دي د الله بلار کې چې کوم شهیدان شوی دي دا به تیر شي په دې پر صراط باندې. او دا غي نرسته به ځان ګناګاران ورتېریږي د جهنم دا د پولیس راز دا کونډې په امریکا د جهنم ته به غورځي. او مسلم کې حدیث ده مأموره باخذ من امرت به دې کونډې ته به حکم شوی چې کونډې پلانې بنده چې کله درغه ویني سو عمله به وکړه وخت یې وشکوا. نو په دې ځای کې کافران انسانان به جهنم ته وګورځي کې همیشه به جهنم کې پراته کوم چې مؤمنان انسانان مسلمانان جهنم ته به دا وګرځيږي د خپل ګناونو مطابق په جهنم کې وسوځي او دا غي نرسته به جنت ته داخل شي.